پاکستان رافغان پاکستان 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 ډېر خستر ونده اوس په دې باندې غوږونه کاڼه کړم ښه ولاړه دا جګونه به چې کچم د ورته مې وي هلکه پیسې رالکه ځان له پې جنډاله به چس نازادي ده نو را روانه ده ولا نه راکوي تا خو نازبین ناست دی هلکه ورګه ده سره یو ګوته کومه ښه جنډه ده ورسره یا تا تې تختومه ښه په جاره شپېلې مې وانهغېښتې مې ښکلې جنډۍ مې واغېښتې څنګه ښکلې دي مه هم پکې ښکاري نازبینه څنګه ښه یم مړه دماغ دې راله خراب کړی ولې دماغ مې دله خراب کړي تا سره سپېلې نشته نه په شپېلي سو کوم څنګه ښکلې جنډۍ مې زم سم ښکلې مې دا جنډۍ څه مې ښکلې دي او سم ښکلې دا راته ووایه دا کوم ځای کې وه ګوتې والا مه وړه ګوتې به له ماتې کړم اوس ولې دا څونه ښکلې جنډه ده ته ځان ته وګوره دې له به ګوتې نه وړې ګورې ولې به وړه نه وړمه سمه خطه ده تره چا اخېستې ده رور اخېستې ده ښه سمه ښکلې ده دا جنډه ماله نه راکې ما سره سپېلې م دې څنګ کوکو دې نه دا خلکو له غوږونه خرابوي جنډه نه در کومه یو خو نه راکې نه ته راکه دا وړه ګورمه نه مه ګوره نه ګورمه نه لاس دې سقادیه خوښه هغه چې ګورم که ته م دې بیا د کوم ولا تختوم نه وارې کودو تختولی نو بیا دې سم وامه دلته نه تختوم مړه دا ته ګوره ته خو د ما څه ښکلې ملګرې یې که نه هلکه دا خو ته به ښکلې ده یاسمینه هغه چس دی هغه چس دی وګوره ورته مې تختوله لاله جنډه وړېږه زه به تا پسې ځمه ښه په جارو همداسې کار کوم که نه چې دا به پټه کړمه دا جنډه او دا وړه جنډه به دا به داسې ګلدا ښیم که چاته ګیله میله یې راوړه ښه په جاره بچي زما روم به ته کېږي زه چې یو پې اخېستم که نه ولی که ستا هغه پلار به م را پیدا کړي دغه اسانه معمولي خبرې دي مړه چې زه کله درشم نو بیا به لاړ شو چکر به ووادې اورېده روغه ده زه صحیح ده ټیک شو اوکې سلام علیکم دلته اوسېږه دا خو نیازبین را روان دی هسې غورېږي داسې نیازبینه دې خوا راشه مړه نیازبینه دې خوا راشه ولې زه راته یم کښېنه وړه ظالمه ځانې ماشوم ساس کړه کښېنه ولې لاس په میلاو که که نه نو دا څه چل دی خیر دا مردکي رانه جنډې تختولې یو وړه وه یو غټه وه هغه ته نه وتښتوله نو داسې یو ګزر ته یو طریقه ښیم هغه وکړه که نه څه طریقه داسې کار به وکړې رور ته به دې وویل ښه چې رور ته وویل نو دواړه به داسې کار ورشي چې ور به شي کوڅې له کوڅې له ورغلې ور به ورته ووښې اتره به یې راوځي بس اتره ته به دا غونډه خبره وکړي او هغه به یې ووایي سم د بوسو سخی وتې د لساس کړي زه یې ورسره سم وایم بېغمه شو ما ته داسې مشوره درکړه که نه چې یاد به ساتي او بله یو خبره دا جنډه تا په څو اخېستې وه دا ما لرور په 500 روپۍ اخېستې وه ماړه بس که د خدای مسلمانه 500 روپۍ راکړه چې 50 جنډې دله اوس را رښتیا وې ته څه وې جاړه ما ولې 50 خو نه کېږي پې زه یې دله راوړم که نه او که دې راونهړه نو چې مې را نه وړه چې بیا څه جرم وې مانوال رښتیا وې خود درته رښتیا جومات ته د سلاړ شم جومات ته چېرته بس کو نه یې راکې مې یې راکه ښه ده در کوم زه نه بس لاړم پرېږده ماړه ورېږه در کوم نه لودرېږه جنډې د څه ته وایي مړه راکړه دې نو کېږي مې نه دې باندې م جنډه ده ښه ما ته پته ده په دې م جنډه ده ګوره زه چې له جنډې راوړم 50 جنډې به له راوړم او ځان یې بیا خرڅوه نه نو هغې پسې به زه ریړه راولمه که نه د اوس راوړم په بوجۍ کې د لغم 15 منټه صبر وکړه ښه ده صحیح ده ځه صحیح ده
سړی خو ګنټه وشوه ته کله راځي لږه پاسم ستړی شوم اوس څنګه چالو کړمه ده پسې لاړ شم او که هغه پسې دا رښتیا داسې کار کومه چې رور پسې ځم او رور ورپسې ورولم او اوس به راوځي ښه ته یې ورته ووایه اوس به راوځي پاکه سهار او ماښام نه خیماران نه تنګ شو السلام علیکم سلامونه پرېږده مړه د خدای مسلمانه راره د څه شو ته ځان ته پښتون وې یا پښتونه سړی چې راشي که نه نو اول سلام وکړي ویم که په کوڅه کې مې نه ولا که نه یو دوه دقیقې مې تېښتې او یو پنځه مې تېښتې داس مه شوه داس مه شوه ته پوهېږې نه په خبره ته پوهېږې په خبره پرېږم که نه زه کې نه راغلی یم ځان پوه که ګورې راغلي په غم ودرېږه باشا ولې ما د جنډه راته ښکولې ده دا څه چنده سمه پاکستان چشنې ازادي وای خدای پاکه یا ظالمه یا ظالمه د ازادي ویښه ته دا څه شی دی دا ګس دې ته وایي په دې ورځ پاکستان ادا شوی و دا اوس وګورئ په دې ورځ پاکستان ته چې و یا د خدای نیکبخت انسانه ما ته ګوره موږ خو اوس هم طالب وو کوم ځای ازاد چې وو د خدای مسلمانه دا خلک ته باروزه ته په کور کې ناستې ځکه دارئ خلک څه کوي خلک چا دا ګس منوی نه چکر یې وایي چکر یې وایي په چکر پیسې لګي که نه ډېر غلط کار کوي ولې د مور او پلار نه پیسې والي چکر ورې لاړ شي یا خپل لاس مات شي او یا هسپتالونو کې ډېره شي زما یو خبره یاد ساتئ چې کومې پیسې تاسو په چکر ورلګوئ که نه د هغې لپاره یو کار وکړئ کور له پرې غوړي اوړه چیني راوړئ منګه خو پیاده ګرځو په چکرو داسې ګرځو موږ له مور پلار کوم نه چې راکړه داسې کار دی که نه ستا جنډه پکار ده او زه به جنډه درکړم اورې په څو ده ما ته پته نه لګي ما په 500 روپۍ جنډه یې اخیسته غټه جنډه مو اخیسته خو پوهېږه که ګورې دماغ مې ته کار پرېږدي د خدای مسلمان دماغ پرې ساړه کې دا همسایي نه که نه اوس به یې د غوږونو توکم که نه په ما چې جنډه ته وښیم اورې سیمه وکړې زړیا چې راشي بیا به ګورو ځه مړه ځه 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 که راځه راځه ماشي مه کوه ګوره اوس به د دلته ووایم ځه که نه غربې را باندې خدای بوله ته به څو غره بول بشي ځه لو پران سګورو بچي یوازې مو تاسو ګورئ عباس خان دی السلام علیکم چانسی سلام علیکم څنګه خیر دی دا چېرته یې مخه کړ یاره بس تا نه څه پړده سرکوزیه داسې حالات مې ډېر ګډ وډ دی نو ما وی چې لاړ به شم ځان له به چې ته داسې کار وګورم کار او ته چې ستا د پوزیشن دلته دا ماشین او دا غټ غټ ته په کار څه کې سرکوزیه ته ما ته دا یو خبره وکړه چې د چا غټ بریتي او پوزیشن ښي نو خېټه به دې نه غواړي عباس خان مړه ته خو چا شمېر سړي ته وې ته راکې یو شل زره پاټک پې درکوي مړه دا خبره خو دې صحیح ده خو زه وایم چې الله دې وګټمه دا خېټه مې داسې لږه غټه شوې وه نو ما وی چې نور آرام نه کومه حلالو طرف ته لاړ شم یاره بس چې لالې کې نو خو زه به درته څه ویم تور عباس خان داسې کار وکړه ما ته غوږ کې مړه چېرته کار رالی وګوره چانسي دا خبرې پرېږدئ حقه خبره کوه کار رالی وګوره حلالو پسې به حلال شي ما ته غوږ کېږده تور عباس خان خوښه دې نه ده چې ځان سره دې ملګری ځان سره مې ملګري کوي خو ګورې سرکوزي یوه خبره ته کومه چې ګورې دروند کار دله نشم کولی تور عباس خانو چې ټاکۍ شیز به م نه چوتې خو مخ ته باندې نه ما داسې تکړه غونته کې راته ښکاري وادې اورېده مطلب دا چې جامې به مې همدا چولي یو هر څه به مشین به م را سره یو بلکل نو بیا خو اواز که کار ته وی راځه تور عباس خان تیار دی ما ته خو نو غوږ کېږده ورته څه کار دی کار به داسې که نه صرف د لاسو صفایي ده
د لاسو صفایي ده نو زما لاس خو صفا دي که نه یم منمه چې ستا لاس صفا دي ځکه خو دې ځان سم ملګری کومه که نه د کار خبره کوه چانسین ور ډېر تیز دی 50-50 وی او کار به څه کوم وکې د کار پکې نشته دی د لاسو صفایي ده دا خو دې رانږدې کړه صحیح ده که نه یاره چانسي منم دی والله یې زه خو روان داسې وم او راځه چې ځو داسې بس داسې م روان یم راځه راځه سرکوزه ته بېغمه شه تو زما کېلو ګوره چې زه دله څه کوم یم ایماندارو چې سند وسکېږي ګوند موال بچنې دي السلام علیکم څنګه دی یار دا سیلاب چې څنګه وسه کېږي سړی په سترګو مې کې پاره کړه ده په نظر نه دی الله دې په در کې قبول او منظور کړي زه چې ځي راځه راځه الله بخير السلام عليكم وعليكم السلام. ديك واشا ديك واشا ديك واشا ديك السلام عليكم خیر دی ټیک دی نور خیر دی ديرو سدي دا وسكي دايما ما او فستر بوين شيء دا وسنيكي یرو مې دې خبر ته مې دې او ټیک ټاک دا ولي هاي بدقسمتي ولي نه ها کاکا د شکارو شو کنه ها الته زمونږ ځکه واټو ها اواده کې خلکو خپینان خلاصول په هغې کې چېرته یو خټین کوچ شوي نو دا ته به مړی نه دی نو هغه خټین ده راغیستی دی او کور ته یې وړی چې کور ته یې وړی نو په نغري کې ایښی په نغري کې مې ایښی دی او خوا کې اوسه ناست دی وارې اورېده او ځان هم ګرمی او چې به एकदम درست شوي چې درست شوی دی هغه شی د سترګو نه ځپلی دا الله دې روغ کړي یاره الله دې خپل ثواب وکړي نو بس چې څه دې د وسه کېږي وروره بس دا به دروازه څه دا دې جاو نو پیسې یې څه نه بدغه مې دا وسه دا کېدو صحیح ده راځه باندې ځان له سوال یې الله دې قبول او منظور کړي السلام علیکم و د الله کارونه جنا بل وخت ټیک ټاک وبس دین متخدا پاک باندې د ګډاډا چې دې ستړي شو ما موټر دلو کما دا پسې دیوال ستړي شو خو کاسه تو کوا د کېګه ما یا السلام علیکم وعلیکم ये ना वो एक पोस्ट का फस्टर गुरु है ना है देखा ना नहीं मन देखिए है देखना यार उसको देना ना वो पीछे छोड़ा नहीं वो बस नजर नहीं रही बिना से करे लगा निदान वाले भी बता पता वो وای دا ولې دا د سکارو سره باندې کې کنه ولې ولې ستړی دته به زه سوې نو په بدقسمتي ولې نه نو که څو کنه ولې پسې شي کیسه دا کوم کنه قسمت خراب دی ته یو ځای کې وادو هغه کې خلکو فقینان خلاصول چې فقینان خلاصول کې خټین پوښوي نو دا خټین راوړو او کور ته ویلو په لغړی کې خو راځه مزیدار او د ځانم وته ګرمو چې خټین ګرم شي یو درځي دا کړه ها دا په هغه څه څنګه ما درو کنه لا وخت نو درو دا څنګه وایي نه خو دې وخت په مين کې نو دي په جابو کې خلو او څه ته مې ته پرونه خبر ته هو کېره کوم چې دې دونه پویدو کنه واده ورېدو دې به خټین کنه لري کې خو دو نو پویدو دا رنګ ته شوی دی نو چې خدمت دا وکړه چې دې د وسه کېږي راکړه چې ولې ورکړم وینا کې بوزم دا چې دې ما وایم یا دا مې باسي دا وایم دا 500 روپۍ څنګه په واس کې وي تاسو څنګه او علاج دې بوزه ها
دا 500 نه دی دا د 500 منګي څنګه اخی چې دوی وسته کې وایي نه کاپیدا سي هزار من شي راځه منم دې سر کوټیا او نو نیکا دا څنګه دا چې ورته راځه نه لا دا چې کار دی کنه چې دا خبره ترک پیدا بیا ما بل ناروا ولیدا څه دی ولیدا هغه یو چې کم دی د ځان روڼ جوړ کړو او راغلی ځان ته ستړی شوم ډډه مې اچولې ما راپرېوته ما که دا روڼ دی زړه مې پرې خفه شو 500 مې وله ورکړه چا خو لاړل پنجې واچولې د خدای مسلمانه زما غني یاسمین رور نه دی دا غني 500 والي وي نه مړه و جانډې په لغلمه دا تطوی خبرې دي ورځو پسې نه چې ورشو خو یو خبره ده کومه سپق بیرته به وخو سپق بګ دی پلق ورکه سپق بګ دی پلق ورکه خلاص نشي ګوره وام ګم کو داته دلو وام داته خو پځار ښه راځه یو کو نه مانی یاره چې ستا هم څوک سرکوز یې نه مني والله کو د چا مو مني هېډي کار کسان را روان دي ښه هلکه دا خو هغه ملدکي دري دی خو را باندې بل سپوی شو زه ته ځان سیرته کو هذا مخامخ درې کسان را روان دي که نه ورشه هغوی به هم دلې څه درکړي او زه لږ تشه کورسو یې راکړی او نیم مې وایي زه لږ تشه اودس واتم ته ورځه شابه دادی خواه دادی خدای پاکم زکات او خیرات قبول کا بالکل غړون زیمه جی والله قسم را د نخکاری ها سره تخکاری جنا جنا کاری اتا نخکاری جی تخکاری یاره لګ خورا تخکارا شوي او نو کارا شو ترا باندې کې را باندې سمته ودارت معي كنا فوست تحكاري اوس راته هر څه ښکاري